ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وای زه ټوله ورځ د طالبانو په فکر کې یم ځکه چې طالبانو افغانستان ډیر خطرناک پړاو ته داخل کړی دی او د طالبانو افغان اولس څخه مې غوښتنه دا ده چې یو بل سره یوځای شي او دغه ناوړه حالات نه ځان وباسي. ډاکټر صاحب غني د طالبانو ته ویلي دي چې اوس مهال تاسو په خطرناک پړاو کې یې که مو ځانځاني وکړه نو الله مه کړه ټول به غرق شئ. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وای افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي که ځانځاني وکړو نو ټول به غرق شو. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تیریږي او په اوسنۍ شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسنۍ وضعیت ته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر حصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت په تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیز وینا کې چې د ده پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده څوک چې نورو ته څه کاندي خپله ورلیږي. افغانان په یووالي لاره ډول ستونزو وتلي دي خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي نظامونه منسکور شوي دي که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مه کړه ټول به غرق شو خو که په ګډه مخ ته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.